دا ویډیو د تجربې په اړه ده چې موږ ته دا پته ولګي چې زموږ نوی ټیم ممبر تاسو ته څنګه ولګېده. کہانی شروعات گرین نامی یو پولیس افیسر نه کیږي کوم چې په جیل کې یو بند قیدی بالم ته د پیسو د لیږلو تیاری کوي. بالم یو ډیر غټ ګینګسټر بدمعاش او یو کرپټ انسان وي. په دې دومره غټ جیل کې د خپل مرزي ژوند تیروي. بالم سره په دې جیل کې ګارډز هم وي چې هغه د بالم خیال ساتي. د بالم د جیل د اوسېدو اصل مطلب دا و چې د خپل دشمنانو نه بچ پاتې شي. دغه نه بعد د جیل ته نوې قیدیان راشي چې هغه هم د بالم پورشن ته ولېږي. په دغه قیدیانو کې یو پولیس افیسر هم وي چې په هغه باندې د بانک د لوټ کولو کیس وي. کمرې ته د تلو نه مخکې پولیس افیسر گرین په دې باندې ډیر خطرناک گزارونه وکي. یو هفته مخکې جیک او د هغه ملګرو یو بانک لوټ کړی وي. اصل کې دا د دوی د پلان یو حصہ وي چې په دې باندې دا د بالم د کرپشن کیسونه او ثبوتونه یو ځای کوي. کله چې دوی ته هغه ثبوتونه ملاو شي په هغه کې سرکار د بالم سره په دې دندو کې ملاو وي. دغه نه بعد جیک د ثبوتونو ډک بیگ تریشا ته حواله کوي. اصل کې دا د نیوز ریپورټر وي. د لنچ په ټایم کې بیا مونږ ګورو چې د بالم د ترزوي یعنی سیم راشي چې د جیک نه پیسې غواړي. کله چې جیک له پیسو ورکولو انکار وکي د سیم سره د غټول قیدیان د جیک سره په جګړه شي. دغه ټایم ګارډز راشي او دا ټول خلاص کی. دغه جګړې کولو نه بعد جیک یو خوفناکي کمرې ته ولېږي. دغه کمرې نه بالم د جیک سره رابطه وکي. جیک ته وایي چې ګورس بیا کتا چرته زما په دندو کې خلو وهله نو خبر نه وي واورا ټوټي بری کوم او سپو ته بده واچو. خو په جیک دا دمکیانی هیڅ اثر هم ونه کی. ماخام ټایم کې اچانک د بالم کسان د جیک کمرې ته راشي او په جیک باندې حمله وکي او جیک د دغه اډو کې مات کی او په دغه ځای کې واچي. دلته بیا مونږ هغه ریپورټر وینو چې هغه د هغه ثبوتونو باره کې ډیر زیات تحقیق کړی وي. بل ورځ د ټولو ثبوتونو سره د جج کمرې ته لاړ شي او هغه ته جج ملاو نشي. د دغه نه بعد بیا مونږ هغه ریپورټر وینو چې هغه د جج د کمرې مخې ته بهر ناستوي چې د دې نظر په دغه ټایم کې په جج ولګي چې هغه بهر روان وي. دغه ټایم ریپورټر د جج سره ملاو شي او هغه ته د کرپټ سرکار کیسه وکي. جج ریپورټر ل خپل کارت ورکي او ورته وایي چې تا ته د سهم ضرورت ونه ماته وایا. دغه نه بعد ریپورټر د جیک سره ملاو شي او جیک ته وایي چې ما ټول کاغذونه جج ته حواله کړ. جیک ریپورټر ته وایي چې ټیک ده خو په جج ور سره هم خیال ساته. لږ وخت پس د جیک خواله یو قیدی راشي. جیک هغه ته وایي چې بالم په کومه کمره کې دی. نو دغه ټایم قیدی په خندا شي او جیک ته وایي چې د بالم د کمرې پته د بالم ګارډز ته نشته. نو مونږ ته به د هغې د کمرې څه پته وي. دغې نه بعد بیا مونږ وینو چې ډیر زیات قیدیان د بالم مخې لا راوستي وي چې په دغه قیدیانو کې د بالم د ترزوی یعنی سیم هم موجود دی. بالم دغه ټولو قیدیانو ته دا وایي چې که چا هم جیک مړ کو نو هغه له به زه $1,00,000 ورکوم. کله چې دا خبره قیدیان واوري نو هغه یو ګروپ جوړ کړي او په جیک باندې حمله وکړي. جیک او ویلیام د دغه ټولو مقابله وکړي او بیرته یې خصم ووهي. دغې نه بعد بیا مونږ د بل سایډ لګورو چې جج هم د خپلې نمک حرامۍ کردار ادا کی. بالم ته وایي چې ستا خلاف ټول ثبوتونه تریشا ریپورټرې سره دي. کله چې دا خبره بالم واوري نو بالم جج ته وایي چې ختمه کړه جنۍ ټوټي کو سپو ته واچوه او خیال ساته چې زما خلاف څه ثبوتونه پاتې نشي. دغه ټیم بیا مونږ الینا وینو چې د بالم د ګروپ دی وی جنۍ سره د هغې جګړه وشي. الینا په دغه ټیم کې ځان بهوش کی. اصل کې دا د جیک یو چال وی. الینا د جیک لپاره جاسوسي کوي. دغه ټیم بیا مونږ وینو چې الینا د جیل دی هسپتال ته منتقل کی. ډاکټر چې څنګه بهر راوځي الینا خپل هات کړه د ستن په مدد سکولاو کی او بهر راوځي او بره یو دروازه ویني چې په هغه باندې بره د چت ته وخیږي. د دغه ځای نه هغه ته یو خطرناک کنټرول روم په نظر راشي چې په هغه کې کیمرې هم لګېدلې وي. الینا په خپل خېټه د دغه ځای نقشه واچوي. الینا په دغه ټیم کې د بالم د کمرې لار هم معلوم کی. الینا د ډاکټر د راتلو نه مخکې لاندې راکوزه شي. دغه ټیم بیا موږ قیدیان وینو چې هغه په جیک باندې حمله وکي او الزام الټه په جیک ولګوي. دغه ټایم جیک بیا په یو خطرناکه کمره کې بند کی. یو ځل بیا مونږ هغه ریپورټر وینو چې د جج سره د ملاوېدو ډیر زیات کوشش کوي خو هغه ته جج نه ملاويږي. بالم د خپل لور سره په دغه جیل کې ملاويږي. ویلیام الینا ته اشاره ورکي. هغه ځان په دغه ټایم کې بیهوش کی. ګارډز راشي او دوی راچوت کی. کله چې دوی ډاکټر لوړي نو په لار کې د دوانه د ګارډ سره په جګړه شي. الینا په دغه ټایم کې هغه خوپیا کمرې ته ځان ورسوي او ویلیام د ګارډ د یونیفارم واچوي او کنټرول روم ته ځان ورسوي. الینا دغه ټایم بالم ویني چې هغه واپس روان دی. دغه ټایم ویلیام د جیک د کمرې دروازه ماته کی او جیک بهر راوباسي. جیک هم د ګارډز نه یو دوه غره به وباسي او د هغې وردی واچوي
او د بالم نه مخکې هماغه کمرې ته ځان ورسوي. دغه ټایم یو کس ته پته ولګي چې خوفیه کمره کې څوک دی، نو الینا ته هم پته ولګي، هغه هم د دغه ځای نه ځان راوباسي او لاندې راکوزه شي. بالم واپس تلو والا وي چې ویلیم د جیل ټولې دروازې کولاوږي او قیدیان بهر راوځي. قیدیان دومره تنګ شوي وي چې په یو بل باندې راکېږي. په دې هنګامه کې پروفیسر گرین تختی چې جیک یې ونسي او دغه قیدیانو منځ ته ورولي او دغه قیدیان پې راکېږي. جیک په دغه ټایم کې په چل ول باندې د بالم کمرې ته ځان ورسوي. دغه ټیم بیا مونږ ګورو چې د جیک او د بالم یو ډیره خطرناکه مقابله شروع شي چې بالم په جیک باندې ډیر زیات زورور وي، خو جیک همت نه بیلی. د خپل همت سره سره په بالم باندې یو خطرناک اټیک وکړي او بالم ډیر زیات زخمی کی. په اخر کې بیا مونږ ګورو چې ویلیم، جیک او الینا په دغه میشن کې کامیاب شي او د بالم دننه او بهر ټولې دندې عوامو ته ښکاره کړي. ویلیم د جیک او د الینا شکریا ادا کړي ځکه چې د اف بی آی سکواډ دغه کرپټ سرکار او پولیس افسران گرفتار کړي کوم چې د بالم سره په دغه دندو کې مکمل شامل وو. دغه ټیم بیا مونږ ګورو چې د بالم ټول حقیقت ښکاره شي. د دغه سین سره سره د دې کہانی اختتام وشي. که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ، چینل ور سره سبسکرایب کړئ او یو ښکلی کمنټ خامخا پرېږدئ. ډیره زیاته مننه.